چونکې دموږه د علم سلسله کمزورې ده، دغه وجه نه د قرآن او د حدیثو سره تعلق د مو کمزورې ده. اصل عقیده رانه پردیو خلکو پردی کړې ده. دا ټول ملت د یوې عقیدې خاوند و. که څوک د بدخشان نه قندهار ته تللی وای، دا شبهه نه ورته پیدا کېده چې په دغه ملا پسې اوس اقتدا وکم او که نه وکم. که د قندهار نه څوک جلال آباد ته تللی وای، دا عقیده کې تردد نه و چې زه په دغه پسې لمونځ وکم که نه وکم. ټول د یوه امام صاحب د مذهب خاوندان وو، ټول د طریقت معتقد خلک وو، د صافي عقیدې خلک وو. خو لیکن د 1400 کالو تاریخ د حضرت عثمان صاحب په دور کې اسلام راغلی د افغانستان ته. دغه وخت نه د امام صاحب د سلسلې خبره شروع تر اوسه پورې، خو اوس رانه پردی شوه. خو دغه دپاره به یو عجبه خبر درته وکم. دا چې بعضې خلک دا خیال کوي چې اوس تا سره طالب د اوسېږي تر وړې دورې تا سره اوسېږي، بیا چې لاړ لویې دورې ته بل چیرې، حتی لویه دوره هم د تا سره وکړه، ترجمې ته لاړ بل چیرې، په یوه ترجمه لاړ شي درنه پردی شي. نو بعضې خلک دا خیال کوي چې د عقیده د تاسې کمزورې ده. 12 کاله د تا سره تېر کړه، یوه ترجمه یې د صاحب سره تېر کړه، صاحبان خو ځای تاسې پېژنئ، هغه لاړ چې عقیده پرېږدي. نو دغه دپاره اسانه جواب دا ده، زده یې کړئ. اسانه جواب، 80 کاله یو سړی روغ وي، صحتمند وي، عاقل وي، خو 80 کالونو بعد سپي، لیوني سپي یو غاښ په ننه یست، څو شپې بعد بیا چی شي؟ نو دا 80 کاله زندگی دا غلطه وه. خلک داسې شوي دي چې دا لیوني سپي په دې چې حمله وکړي زر د یغو نه متاثره کېږي. 80 کاله یې په صحت کې تیر کړي، خو چې لیوني سپي د پښې نوک په ننه ووت، که د غاښ د خولې په ننه ووت، که د پښې نوک یې په ننه ووت، که د غاښ، خو چې زخمي یې کړي څو شپې بعد بیا د سړی لاړ لیونی شو. ځکه امام مسلم یې چې ډېر خطر هغه د معنعن حدیث د شرایطو په باب کې چې ذکر کېږي چې دغه دا چې تختیه د مخطئینو خلک زر قبلوي، چې څوک نیک سړی خو چې جرح څوک په وکړي دستي هغه د جرح خبر قبلوي. که دغه وام نه وای ما به د دغه نه دفاع نه وکړی، خو نور ټول ملایان یې د مسلم مقدمه د ما وخت راکم ده، په منډه درته ځم. موږ نن داسې ګرځېدلي یو چې څوک راته وایي چې غوږ د سپي یوړ، خپل غوږ نه ګورو، خپل عقیده نه ګورو، خپل اسلاف نه ګورو، خپل مور و پلار نه ګورو، خو په بل پسې منډې وایي دستي بیا په بله خوا باندې روان یو. الله تعالی دې دغه مجمع په حقیقي توګه سوال د ځان او د ټولو په باب کې کو، په هغه دین باندې مشرف کړي چې الله په راضي کېږي. خدای دې د هغه دین مقتدیان کړي چې الله په راضي کېږي. الله دې د هغه عقیدې راهنمایان کړي چې الله په راضي کېږي. خلقت مو د دغه غرض دپاره راغلی، پیدا دې دغه دپاره یو. که دغه اصلي مقصد وپېژنو او دغه طرف ته لږ پام وکړو او خپل هغه علما چې هغه سپینګیري د کوچانو په شکل لباس وي یغو لمن پرې نږدو، دغه کوچانو غوندې چې لباس وي هغه ګګر سپینګیري نه دي چې د یغو لمن پرې نږدو، بیا به انشاءالله موږ نه خطا کېږو. که په دا خوی پسې روان شو، سهار یو سیاسي ته پاکستان کې چا وویله چې په کوم مذهب یې؟ وایي په کوم کلي کې. او ته دا څه ویې؟ دا ورته د سیاسي مذهب نه د معلوم دی، هغه د خپل سیاست سره تعلق ده. چې شیعګانو ته ورشي ورسره شیعه د هغو نه ووټ غواړي، چې بریولیانو ته ورشي ورسره بریولی د هغو نه ووټ غواړي، چې بل چا ته ورشي د هغو ده. د دغه وخت علماو سره به احتیاط کوو، رد نه پکوم خو احتیاط به کوو. خو د موږ سپینګیري منل شوي دي، تېره عقیده منل شوې ده، قدري منل شوې، خلاصه منل شوې، هدایه منل شوې. هغه اوس نوې تخریج ته ضرورت نه لري، نوې تحقیق ته ضرورت نه لري، نوې اډیشن ته ضرورت نه لري. دا چې د موجوده ټکنالوژي څوک په مخ باندې بیایي، موږ به په دغو علماو باندې بدګمان هم نه یو، خو ورسره هره خبر به هم نه منو. یو واره به بیرته خپلو اسلافو ته رجوع کوو، هدایه قدري ته به رجوع کوو، نور لیزاح ته به رجوع کوو، بیا که خبره موافقه وه د موږ په سر سترګو منلې. لکه امام صاحب چې وایي اذا صح الحدیث فهو مذهبي. الامام صاحب چې د نبی علیه السلام حدیث راغی فعلى الرأس والعين. امام صاحب چې د صحابه قول راغی نحن نختار منهم.
خو امام صاحب په خپل وخت کې وی کله موږ دی وخت بل ملا څه خبره کوي نحن رجال وهم رجال خپل منځ کې به رجالیت سره کوو خو اسلاف ته به تسلیم کوي امام صاحب هم تسلیم ده احنا صحابه وته ابراهیم نخعی ته تسلیم ده تابعین ته تسلیم ده خو زور چې کوي د خپل وخت خلکو سره کوي خدای پاک دې دا ما خبره د خپل رضا لپاره